زلفو د طوفان سره یوسي ستا خبرې ستغې تا ته دي اسانې خو عاجزې ډېر په ګرانه سره یوسي بغیر د مینې څه دې په جونګړه او محل کې نو راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې بغیر د مینې څه دې په جونګړه او محل کې نو راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه چې د الفت د خوشحالونه دې خبر کم راځه چې د باقي ژوند د خوږونه دې خبر کم راځه چې په سنګل اود کېدونه دې خبر کم زما په شانتي مینه به پیدا نشي په بل کې نو راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه خوږاش راځه خوږ جانانه زمونږ څه دي پېښور کې په ښار کې مو څوک نه پرېږدي اوسېږو به په غر کې سیلونه به کوو د ګودرونو مازدیګر کې جوړه جوړه به ګرځو ای جانانه په کابل کې نو راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه خوږ جانانه د ځوانۍ خوندونه واخله زما د محبت د ودانۍ خوندونه واخله زما د خوشبوې نه لیونۍ خوندونه واخله خوشبو به داسې نه وي پرېږدي او په سنبل کې نو راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه چې د نفرت دغه تیارې د ځان لر کړو راځه چې د الفت په ګلو ښکلې سمو غر کړو راځه چې محبت وکړو یو بل له غاړه ورکړو ځان نه وجنو عاجزه د بمونو په غوبل کې نو راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې بغیر د مینې څه دي په جونګړه او محل کې نو راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې راځه درله جوړ کړی مې دې کور د زړه په تل کې زه یوازې
اواز هم ګوره پوره مدام د زرو تنو کار کوي او که نه دغه ته وایم نو په دې موقع باندې لکه ته څه خورې دا سموسوسۍ ده که سموسۍ ده دا خو دا خو شموشه ده سموسه ده ښه تاسو ورته سموسه خورئ او زه به چې کوم دی نو طلبګار صاحب سره یو څو خبرې وکړم خوښه دی طلبګار صاحب طلبګار صاحب زما او ستا مثال هم د بجلۍ د لوډ شیډینګ دی خو چې کله ستا نمبر راشي نو پکې بریک راشي خو زه بس داسې کار به وکړو چې کتابونه څونه لیکلي شوي دي که نه لا نه تیار شوي که مواد درسره شته که څه دي جی دا یو کتاب زما چاپ دی کم یو دی د سرو ګلونو بڼ کې شور د بلبل نو ماله ته یو نه راکړې والې که نه جی بلکل یو کتاب ماله راکړه نو زه به د دې ملګرو سره هم شریک کړم بلکل د سرو ګلونو بڼ کې شور د بلبل شور د بلبل صحیح نو دا د طلبګار صاحب کتاب دی او دا کتاب چې شاته که تصویر چې کوم دی نو هغه د ځوانۍ لګېدلی دی نو زه په دې باندې ډېر خوشحاله شوم چې طلبګار صاحب خو مخکې د خیره سره ډېر ښه و اوس لکه کیسه لږه ماته راسي ګډه وډه ښکاري کله چې سړی د زړه خوراک شروع کړي نو هغه بیا خامخا یو پوټې کمزوري کېږي نو دې مسافرو ته مې هم بغیر د عاجز صاحب نه ځکه چې عاجز صاحب خوښ شوی دی او دغه شوی نه دی دې دا شموشي خوري زما په خیال دا وجه نو دې سموسو زما په خیال نو طلبګار صاحب ستاسو دا یو کتاب دی د خیره سره جی بلکل د دې کتاب یو لنډه شانتې جایزه که په یو څو ټکو کې تاسو مونږ ته ووایئ چې په دې کې غزلې څنګه دي لوبې دي پکې چاربیتې د شاعرۍ کم صنفونه دي په دې کې دې کې جی عادل صاحب غزلې پکې دي نظمونه پکې دي هایکو پکې ده قطعات پکې دي او نظمونو کې معاره نظمونه پکې دي مطلب دا دی چې د شاعرۍ څلور پنځه صنفونه په دې کې ښه جوړ چاربیته پکې شته جی شپږ شو جی بلکل چاربیته پکې شته معاره نظم پکې شته پابند نظم پکې شته مسدس د هیئت په لحاظ باندې نظمونو کې اسمونه دي که نه دغه څیزونه په دې کې په اوږده شوه نوره او جی بلکل جی ښه نو دا راته ووایه چې کتاب تاسو لیکلی دی څنګه موضوعات لکه خو په شاعرۍ کې ډېر قسمه راځي که نه تاسو هسې لکه کوم داسې موضوعات دوه موضوعات به پکې نور هم ورسره وي که نه نور به مې او دوه پکې چې کوم دی پوش هغه چې کوم ته مونږ هیټ ویلی شو هغه یو رومانټیک دغه دی پکې بل د هغې کې نیشنلزم دی دا دوه خبرې په دې قومیت او جی بلکل دا دوه خبرې په دې قومیت صحیح ده ښه مونږ د مالو قدرمنو ملګرو د مې نه پس بیا راځو نو د طلبګار صاحب د کتاب نه به یو څو شعرونه مونږ اورو خوښ هم ده نو یو د مالو